انما الاعمال بالنیات که چیرې یو متعلم و شاګرد له سره د دې نیت او فکر او سوچو سره پیدا سي او دا عقیده وي چې زه دا خپل علم خپل تعلیم د دې په خاطر کومه چې د هېواد او د دین خدمت ورباندې وکومه نو د ده ټول عمر به په عبادت کې شمار وي د ده ټول هلې ځلې کوششونه تکلیفونه کړاوونه دا به ټول د الله جل جلاله د رضایت سبب ګرځي موږ باید دا سوچ له ځانه لرې کړو چې د دې لپاره تعلیم کومه چې زه دکتور و ماستر سم او د ما بیا ډېر لوړ معاشات وي نه د معاش په خاطر باندې تعلیم مه کوئ د دین او د هېواد د خدمت په خاطر باندې تعلیم وکوئ د افغانستان د حرم د دفاع په خاطر باندې تعلیم وکوئ د افغان ولس د کړېدلي ولس په لسهاوو کاله کړېدلی او ځورېدلی ولس لپاره د هغوی د خدمت لپاره د هغوی د وساینې لپاره د هغوی د ټولو مشکلاتو د حل لپاره تاسې تعلیم وکوئ موږ مسلمانانو د موږ اسلافو د موږ مشرانو په اروپا او اسپانیا او بلغاریا باندې 800 کاله حاکمیت و قدرت و بادشاهي کړې ده موږ هم مسلمانان باید یو داسې قوت و ځواک جوړ سو چې بیا د هغه پخوانیو د اسلافو او د مشرانو هدفو ته ځان ورسوو اسلامي نظام یوازې په افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ باندې حاکم و قایم پاتې سي او له اسلام او له مسلمانانو څخه دفاع په ټوله نړۍ کې په ښه قوت او قدرت سره سرته ورسوو یو عالم لیکي که چیرې تاسې غواړئ یو ملت له مابینه یوسئ ملت ختم کړئ د ملت ریښې وباسئ نو تاسې دوه کارونه وکړئ دې ته ضرورت نشته چې له لرې ویشتونکي توغندي جوړ کړو دې ته ضرورت نشته چې ایټم بم جوړ کړو صرف دوه کارو ته ضرورت ده یو دا چې د نصاب کیفیت ور ټیټ کړئ دویم دا چې په امتحاناتو کې د نقل و فریب و چل لپاره زمینه ورته مساعده کړي شاګردانو ته کوم وخت چې موږ دا دوه کارونه وکړل د هغه ملت له مابینه تللو لپاره بس همدغه دوه نقصې کفایت کوي هغه ملت بیا بهبود و پیشرفت نشي کولی هغه ملت بیا له سیالانو سره سیال نشي کېدلی هغه ملت په ټول عمر لپاره ذلیل و خوار و دربدره وي ځکه اول هغه استاد چې د نقل و تفریب لپاره راغلی وي او د دغو شاګردانو او د متعلمینو استاد جوړ شوی وي دی خو استاد نه ده د دې ماشومانو په ذهن کې هغه جهالت چې مخکې و تر ابده پورې پاته کیږي ولې خو استاد په فریب سره استاد شوی ده استاد په نقل سره استاد شوی ده نو له شاګرد چې هغه ناپوهي چې دغه په مضمون کې ده هغه نشي لرې کولی انجینر چې په لیسانس و په معاشرې کې نقل وکړو او انجینر جوړ شو هغه انجینری چې واقعي انجینری هغه دی
په دې ملت کې نشي پلی کولی. همیش به د انجینر له لاسه بلډینګونه ړنګ وي، سړکونه به خراب وي او هیواد به د پیشرفت لپاره شاتګ کوي. همدا رقم که چیرې یو ډاکټر په نقل باندې د ډاکټري سند پیدا کړي نو د ملت ټول مریضان به د ده له لاسه همیش کړېدلي وي او له مرګ سره به مخامخ. قاضي صاحبانو څارنوالان که چیرې د نقل له لارې څخه کامیابه راسي، عدلي او قضایي سیستم به له خاورو سره خاورو کې او بیخ به وباسي. سیاسون که د نقل له لارې څخه ځان کامیابه کړي، ملت به خرڅ کړي. مسلمانانو ورونو، همدغه دوو نقصو سره باید موږ تاسې ډېر پام وکړو او ډېر ورته متوجه شو. یو د نصاب کیفیت لوړول باید وسي. دویم شاګردانو ته له اوله صنفه تر ماسټري پورې که متعلمین دي که محصلین دي هغوی سره د نقل په ارتباط باندې ډېر سخت دریځ ونیول سي تر څو واقعي قانونونه اقدار ولرو، تر څو واقعي انجینران ولرو، ډاکټران ولرو، سیاسیون ولرو، قاضیان او څارنوالان ولرو، نور داسې علمي قدرونه. مسلمانانو ورونو، لکه څنګه چې ما وویل مخکې، مسلمانان په 1028 میلادي سنه کې په هغه برم کې وو، په هغه عزت کې وو، په هغه قدر کې وو چې د انګلیس باچا جورج د مسلمانو باچا هشام ته یو هیات لیږي او مکتوب سره لیږي چې زموږ د حکومت د مشرانو زامنو ته، شاهي کورنۍ ته د قرطبي په پوهنتون کې سکالرشپ ورکوي. دا د هغه وخت مسلمانانو برم و، د هغه وخت مسلمانانو عزت و علیا و لوړوالی و چې د کفارو بادشاهانو به 2 روپیاتونه لیږل او ورته ویل به یې چې د تاسې پوهنتون کې د موږ اولادونو ته زده کړې ورکړئ. سوال به یې کول، خواست به یې کول. خدای جل جلاله دې وکوي چې موږ مسلمانانو ته بیا هغه برم را په نصیب سي، هغه عزت را په نصیب سي چې د دنیا کفار بیا موږ ته زارۍ کوي او خواستونه کوي چې موږ ته د موږ د بچیانو لپاره د تعلیم زمینه مساعده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه دي چې هغه کې ډېر تاوان دي، ډېر نقص تاوان یې کړی ده، ډېرو خلکو کړی ده، چې هغه صحت او فراغت ده. کوم تعلیم، کوم عبادت او کوم د ملت خدمت چې په صحت کې کېږي هغه په ناجوړي کې نشي کېدلی. کوم تعلیم، عبادت او د ملت خدمت چې په فراغت کې کېدلی شي هغه په مصروفیت کې نشي کېدلی. نو هر شاګرد باید له ځانه سره دا فیصله وکړي چې پلرونو په ما باندې مصرف کړی ده، له خواري و له کسبه یې راګرځولی یم، د کور د مفاد په خاطر، اقتصادي مفاد په خاطر باندې یې نه یم مصروف کړی،
د علم تعلیم لپاره یې مصروف کړی یم له دې وخته څخه باید زه استفاده وکوم او الحمدلله د موږ شاګردان له علم سره سره الله جل جلاله هغوی ته تربیه هم ورکړې ده او د موږ د معلوماتو له مخه هر پوهنتون ته چې تللي دي له علمي سویې سره سره هغوی اخلاق و آداب د آدابو مظهر ګرځېدلي دي او موږ په ډېر افتخار سره یایو چې د موږ تعلیمي ادارې د اسلامي امارت که وزارت ته که عمومي ریاست و که اداره ده د ټولو کې په ډېر صداقت و اخلاص سره خدمتونه کوي او د دې کښتۍ کښتۍ بیانان جوړ شوي دي الحمدلله دا د موږ لپاره افتخار ده زه چونکې وخت ډېر کم ده جلسه هم ناوخته شروع شوه له ټولو والدینو له ټولې ادارې د افغان ښوونځي او د افغان بنسټ له مشرانو او له دغو ټولو حاضرینو مشران څخه یو ځل بیا مننه کوم خدای جل جلاله دې موږ تاسې په ټولو اسلامي امورو کې کامیاب ولري وما علینا الا البلاغ بسم الله الرحمن الرحیم